په خوست کې یو شمېر ځوانانو د اقرا یا ولوله تر عنوان لاندې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړ. موخه یې له یاد بهیر څخه میندې او پلرونو ته دا پیغامونه رسول دي څو خپل هغه ماشومان چې د ښوونځي عمرونه یې پوره کړي دي له ښوونیز بهیر سره یوځای کړي. د پوهې په کچه چې په ځینو ولایتونو کې ډېره لوړه وه ځینو کې ډېره ټیټه وه. نو د هغې د ټیټ او د لوړوالي دلیلونه یې دا وو چې په کوم ولایت کې د پوهې کچه ټیټه وه هغه دلیل دا و چې هغه کې ولایت کې خلکو پوهې ته کار نه و کړی، خلک یې هڅولي نه و. نو کوم ولایت کې چې کار ورته شوی و په هغې ولایت کې خلکو خپلې پوهې خپلو منطقي خلکو ته یې خدمت کړی. دوی له خپلو اړوندو بینرونو سره د ښار په بېلابېلو واټونو کې موټریز کمپاین هم ترسره کړ او له دې وروسته د ښار په څنډه کې هغه جونګړو ته ورغلل چې له ښوونیز بهیر څخه په نسبي توګه لرې ښکاري. د رضاکارانو په وینا دوی باید کمپاین تر ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي. هماغه خلک دي چې یا د جنګونو له وجې له ولسوالیو نه راغلي دي دلته یا د نورو د اقتصادي ستونزو له امله دوی ښار ته راغلي دي دلته میشت دي. په دې خاطر مو دغه انتخاب کړه چې لومړی د زده کړو نه دوی محروم دي چون چې دوی د زده کړو نه محروم شوي دي دوی زیاتو عامه پوهاوي ته اړتیا. فریدالله چې په ښار تاثیر مخاورینو کورونو کې ژوند کوي وایي چې زړه یې دا غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي خو اقتصادي ستونزه یې پر وړاندې جدي خنډ جوړ شوی دی. زه اوس ګاډي چلوم باید د ګاډۍ نه خلاص شم پلور ته باید وظیفه پیدا شي چې پلور مو کور وکړي موږ باید مکتبو ته ضرورت شي مکتب وایو نوره دا چې پلور مو وظیفه پیدا شي شپلور مو وظیفه کوي. رضاکارانو د هڅونې په موخه پر ماشومانو د خوست معارف له لوري مرسته شوي کتابچې او بکسونه هم وویشل شول. جګړې، ناامني او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه بلل کېږي چې د هیواد په لر او بر کې ګڼ شمېر ماشومان د زده کړو له بهیره محروم کړي دي.